دستا د دروي کشکې زه خاورې دستا د دروي چې قدم دې همیشه زما په سر وي چې قدم دې همیشه زما په سر وي کشکې زه خاورې دستا د دروي کشکې زه خاورې دستا د دروي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم او د لټون بنیر سره حاضر یم. باور لرم خوشحاله به د اختر دغه د وړکي اختر دویمه ورځ مو هم مبارک شه، په خوشحالو شه. زه مصر خان ګور اقبال ظاهر اقبال ورزو پیر بابا طرف ته په دې لاره باندې دغه چندرانې بساو سره هم چې کوم دی نه شاملوم او شریکوم. نو خو کوم مینوالو زه پیر بابا ته زموږ سره به اوسئ، لټون بنیر سره به اوسئ او د ضلع بنیر د ښکلاګانو سره به اوسئ. سترګو یو نظر وي چې قدم دې همیشه زما په سر وي چې قدم دې همیشه زما په سر وي کشکې زه خاورې دستا د در وي کشکې زه خاورې دستا د در وي. جی خو مینوالو اوس به موږ شمال طرف ته ورګرځو، دا د وګرځېدو او ډایرکټ د پیر بابا بازار او ایریا ته موږ داخلېږو. ټولو ته ښه راغلاست د پیر بابا دغه بازار ته، دغې علاقې ته او دغې دربار ته راشئ، وینئ د دې ځای ښکلاګانې، د دې ځای بازارونه. کشکې زه خاورې دستا د در کشکې زه خاورې دستا د در. جی نو خو مینوالو دا مونږ اوس پیر بابا جومات ته به ورځو، بیا به د پیر بابا مزار ته ځو. لږ ډېر ریکارډینګ در سره د هغې شریکوم. دلته مونږ احتیاط کوو، زنانه خویندې دي زمونږ، نو ریکارډینګ به ډېر مختصر کوو. مونږ سره اوسئ، لټون بنیر سره اوسئ او د دې ښکلاګانو سره د پیر بابا د مزار سره اوسئ. د ضلع بنیر پېژنګلو، د ضلع بنیر ویاړ او د ضلع بنیر فخر پیر بابا. د پیر بابا خپل نوم حضرت علي ترمذي رحمت الله علیه، لوی علم دین و، ډېر بزرګ انسان تیر شوی دی. په کومه علاقه کې چې دی پروت دی دغې علاقې خپل نوم پاچا دی. د دوی مزار هم دلته دی، نو پیر بابا په نوم باندې دغه ټوله علاقه نومیږي. پیر بابا د ضلع بنیر په علاقه کې د یو خپل ځان نه پېژنګلو په ویاړ باندې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لویه مشهورتیا لري. د پیر بابا یو لوی تاریخ دی چې د لټون بنیر په سترګه باندې د نن نه څو کاله مخکې هم وړاندې نشر شوی دی. تاسو په هغې هم کتی شئ. د پیر بابا دغه بازارونه، دغه ښکلاګانې او دلته کې چې څومره خلک د بهر هېواد نه راځي، د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان د ګوټ ګوټ نه راځي، نو په زړه باندې انبار انبار غمونه ارمانونه راوړي او د خوشحالو زیرې ترې جوړوي او واپس ځي. د پیر بابا نوم به په یو لوی نومونو کې یادېږي. ازې خو مینوالو دغه مختصر کلیپونه در سره شریکوم. جی خو مینوالو نو دا وخت موږ د پیر بابا مزار ته رسېدلي وو. په دې مزار کې دا دې طرف ته مطلب مقابلې طرف ته چې دی دا د نارینهو ځای دی د هغوی دپاره، او چې کوم مشرق طرف ته دی دغه د زنانو دپاره د پردې ځای را جوړ شوی دی. دلته زنانه دي، نارینه او زنانه بلکل یو بل نشي لیدی. دا هم ډېره لویه خبره ده چې د هغوی دپاره دا انتظام شوی دی. او دا مخامخ چې تاسو وینئ نو دا مزار شریف دی د پیر بابا. دلته چې کومه تاریخي ګټه لګېدلې د هغه پناه ده، ګینې د هغې هغه تاریخ به بیا مونږ نور مونږ ستاسو سره معرفي کړی و. د پیر بابا د تاریخ په حواله باندې مونږ لوی پروګرام کړی هم دی. انشاءالله تاسو به د لټون بنیر په سترګه کتلی هم وي. ډېر مینوال راغلي دي دلته د پاکستان د ګوټ ګوټ نه، په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه دلته خلک راغلي دي.
دواګانې غواړي د الله پاک په درګاه کې الله پاک دې وکړي چې زموږ په دې ملک کې زموږ په دې وطن کې امن سولې د خوشحالۍ او د ترقۍ بودباله جوړه شي. ډېر مردان د علاقې نه راغلي یو او دغسې پیر بابا ډېر ښه دی ښه ښکلی دی او په دې شکرګزار یو چې د زنانو دا پرده پکې ولګېده او لاک لاک شکر دی بیا هم لکه بیا به هم راځو بیا به هم راځو او دا خو بس ډېر ښکلی زیارت دی. اختر دی ټور ته راغلو مونږ دلته کې ډېر بابا دا پیر بابا ولیدو ډېر زبردست ځای دی ډېر ښکلی د ماحول دی موسم هم ښه دی او بس ښه مزه کوي خلک دی هم خوندونه هم بازار کې هم څه واغسته ځان له رانجه هېڅ مو لا نه دی بس مونږ خو ایله اوس راغلو انشاءالله اوس به چې کوم دی ګرځو ځان نه بس خوښو ځان نه بس الو ښکلی بازار دی د سور ماحول دی بس ښکلی چې کوم دی د پیر بابا مزار دی امن دی پرده ده خدای دې پکې خدای دې وکړي چې زمونږ په دې سوات او په پنیر باندې الله پاک دغه وکړي دا امن راولي. بدر کی طبیب وای ما رحمت لا بخوي کم حال د دې بتر لا بخوي کم حال د دې بتر چې قدم دې همیشه زما بسر چې قدم دې همیشه زما بسر کش کې زخاورې داستا د در کش کې زخاورې داستا د در. جی خو مینوالو دا وخت مونږ د پیر بابا لوی جومات ته رالو دغه لوی جومات ډېر تاریخي جومات دی څنګه چې په پېښور کې محمد خان جومات را جوړ شوی دی هم په هغه طریقه باندې د دې هغه چې کوم دی رغونه ده د دې چې کوم په دې کې ګلکاري شوې ده په دې کې چې څومره لرګی لګېدلی دی په دې کې څومره د هغه وخت میټیریل لګېدلي بالکل د محمد خان جومات په شان ښکلی جومات دغه د پیر بابا لوی جومات دی. خو مینوال دلته موږ ریکارډینګ ډېر زیات مختصر په دې هیله باندې وکړو دلته زموږ خویندې زنانه هم پکې اکثر یي ځایونو کې موږ کوشش کوو چې دغه ویډیو کې راسره د زنانه خویندې رانی شي. کش کې زخاورې داستا د در 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 چې قدم دې همیشه زما بسر چې قدم دې همیشه زما بسر کش کې زخاورې داستا د در کش کې زخاورې داستا د در. جی خو مینوالو دا مخامخ چې تاسو وینئ دا لنډی بازار دی چونکې ډېر زیات ځکه نشم ګرځېدی دی کې زنانه هم دي زموږ خویندې دي نو د هغې د پردې خیال به ساتو نو دې کې رانجو بنګړي په دې کې د روزمره زندګۍ د استعمال شیان د میک اپ څیزونه وغیره دا ټول پکې ملاویږي دا لنډی بازار دی د پیر بابا. دلته د خیبر پښتونخوا د ګرد ګوند نه دغه ماشومان راغلي دي لوی راغلي دي څوک چې په قام مین دي څوک په ښکلاګانو مین دي دغه ټالونه دغه زنګوګانې دغه ټولې دغې ماشومانو د کلتوري رنګونو سره ریلیټډ شیان دلته دغه ماشومان بیا په هغې باندې زانګي ولې خوشحالۍ یو بل سره شریکوي. خوږو مینوالو دغه لږ ریکارډینګ مې سره شریک کړو غلطیانې به راته معاف کوئ. نو خوږو مینوالو ډېره ګرانه ده پیر بابا ته راشئ پیر بابا وینئ د الله په در کې سوال وکړئ د خپل ځان لپاره د قام لپاره د ولس لپاره. نوره ویډیو ډېره زیاته نشم کولی دا شته ویډیو ته ډالۍ خپل ځان به خیال وساتئ موږ په دعاګانو کې وساتئ. ډېره مننه ډېره مهرباني د الله په امان.